ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بلخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست په بلخ ولایت کې د سرې میاشتې اونۍ د شمال زون د سرې میاشتې د مسؤلینو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمنځل شوه. په دې مراسمو کې مسؤلینو خپل بشرپاله کړنې، دوامداره خدمتونه او د دې ادارې فعالیتونه له رسنیو او ګډونوالو سره شریک کړل. د سرې میاشتې د اونۍ په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل پروګرامونه او مراسم ترسره کیږي ترڅو د افغان سرې میاشتې د بشر دوستانه خدمتونو او رضاکارانه هڅو ستاینه وشي. په دې اونۍ کې د طبیعي پیښو د زیانمنو د لاسنیوي، روغتیایي خدماتو، اړمنو سره د مرستو او د بشري ارزښتونو د ودې په برخه کې د دې ادارې مهم رول ته پام اړول کیږي. د شمال زون د سرې میاشتې رئیس مولوي محمد حنیف خالد په خپله وینا کې د سرې میاشتې اونۍ پر ارزښت او اهمیت خبرې وکړې او له خلکو، سوداګرو او اړوندو ادارو غوښتنه وکړه چې د افغان سرې میاشتې له اسلامي او بشرپاله پروګرامونو ملاتړ وکړي او د اړمنو مرسته کې فعال ګډون ولري. د افغان سرې میاشتې کارکوونکي، رضاکاران او د ولایتي مجامعو غړي د هیواد په ملي سوداګرو، هټیوالو، د نقلیه وسایطو په خاوندانو، امارتي کارکوونکو، زده کوونکو، محصلینو او ټولو درنو هیوادوالو باندې د ټکټونو د پلورلو او له ټولو امارتي مسؤلینو، کارکوونکو او مامورینو څخه د من طیب النفس په بڼه د یو ورځني معاش د غوښتلو له لارې مرستې راټولوي. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس د سرې میاشتې اداره په بیړنیو حالاتو کې د مرستې رسول او د طبیعي زیانمنو د لاسنیوي په برخه کې ارزښتناک او اساسي یاده کړه. نوموړی له ملي سوداګرو، موسسو، امارتي ادارو او خلکو وغوښتل چې د ښېګڼې په اونۍ کې د همکارۍ او همغږۍ په روحیه کې فعاله ونډه واخلي. از تمام تاجران، متنفذین، مؤسسات ادارات اماراتی و مردم متدین ولایت بلخ تقاضا دارم تا در این هفته نیکوکارانه سهم فعال بگیرند و به هر مقدار توان مالی و مادی که دارند برای کمک به متضررین همکاری نمایند. د بلخ ولایت د سرې میاشتې رئیس مولوي محمد یونس معصومي وایي چې دغه اداره په تیرو کلونو کې د محدودو امکاناتو سره تل د مرستو په لومړۍ کرښه کې پاتې شوی او زیانمنو ته یې ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړي دي. د بلخ ولایت سرې میاشتې ریاست اړوند حوادثو مدیریت او بیړنۍ مرستې. د بلخ ولایت سرې میاشتې ریاست اړوند د طبیعي پیښو مدیریت له لوري په تیر یو کال کې د بیړنیو حالاتو په وړاندې مؤثر او هدفمند غبرګون ښودل شوی دی. یاد مدیریت د ټول ټال 1.9 میلیون افغانیو په ارزښت فعالیتونه ترسره کړي دي. د سرې میاشتې اونۍ هر کال د سره صلیب او سره میاشتې د ملي ټولنو لخوا لمنځل کیږي. دا اونۍ د هغو رضاکارانو او کارکوونکو د هڅو او بشردوستانه خدمتونو د ستاینې لپاره لمنځل کیږي چې د خلکو د مرستې لپاره نه ستړي کیدونکي هڅې کوي. په افغانستان کې هم د افغان سرې میاشتې ټولنه د عامه پوهاوي پروګرامونه، بشرپاله مرستې او روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي ترڅو د انسان دوستۍ، خواخوږۍ او اړمنو ته د مرستې پیغام خپور کړي. په بلخ ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د امارتي ادارو لپاره د رسنیز پوهاوي او روزنیز سیمینار د مزار شریف ښار کې ترسره شو. په دې سیمینار کې د ملکي او نظامي ادارو د مطبوعاتي برخو مسؤلینو او یو شمیر خبریالانو ګډون درلود. د دې پروګرام موخه له امارتي ادارو او رسنیو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا، د ویاندویانو د اطلاع رسونې مهارتونو لوړول او د کاري ظرفیتونو زیاتوالی بلل شوی دی.
د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور امیر عطا محمد سا وویل چې د دې پروګرام موخه د رسنیو او اماراتي ادارو ترمنځ د همغږۍ پراخول، د مطبوعاتي پوهاوي لوړول او د ویاندویانو مهارتونه پیاوړي کول دي. در این سمینار تمام سخنگویان ادارات محلی در ولایت بلخ چه از ادارات نظامی و ملکی است حضور دارند و این سمینار بر یک روز بر اینا تدبیر یافت که محتوای سمینار در مکلفیت ها و مسئولیت های مسئولین روابط عامه، اهمیت روابط عامه و خبرنویسی، گزارشنویسی و بعضی فنون ترجمه و برگردان در این سمینار محتواش بود که از طرف مسئولین اطلاعات فرهنگ و استادان نخبه ولایت بلخ به اینا پیشکش شد. کمال زادران چې د سیمینار یو ګډونوال دی وایي چې دا ډول پروګرامونه د ویاندویانو د ظرفیت لوړونې او مسلکي پرمختګ لپاره ګټور بولي. دغه سیمینار د اماراتي ادارو د ویاندویانو لپاره ترتیب شوی نو دغه سیمینار چې د هرې ادارې همداراز استادان بعض راغلي وو چې موږ ته دغه د خپل لیکوالۍ او د هغوی کومه تجربې چې زموږ سره شریکې کړې نو الحمدلله دغه د ویاندویانو لپاره یو ډېر ګټور اقدام دی. ورته مهال یو بل ګډونوال غلام محمد نوري ټینګار وکړ چې دا ډول ناستې د تجربو د تبادلې، د اطلاع رسونې د طریقو د ښه والي او د رسنیو او اماراتي ادارو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا زمینه برابروي. کسایی که اشتراک کرده و همین سخنگویا و مسئولین ادارات این بسیار از هر جهت سازنده و مفید و مؤثر است، به خاطر ازی که اینجا در ابتدا یک هماهنگی کلی میان ادارات به وجود میاد که در ارتباط به می موضوعاتی که از نگاه فعالیت ها و کارکردها یا دستاوردها یک نشراتی که به وجود میاد یک هماهنگی کلی به روی دست گرفته میشه و ضمناً موضوعاتی که در سمینار آموزشی برای ادارات گفته میشه واقعا موضوعات خیلی مهم بیان شدن. په دې سیمینار کې د خبر لیکنې او ژباړې پر فنونو بحث وسو او ګډونوالو له نویو او عصري اصولو سره وپېژندل شول. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي دوی هر 3 میاشتې اماراتي ادارو د ویاندویانو او کارکوونکو لپاره روزاني سیمینارونه او پروګرامونه جوړوي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله پامان او تاسو ته ښه وخت. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.